موږ او تاسو د سورة یوسف تفسیر او ترجمه وګرانو اوریدونکو ته بیان او تشریح کړې ده. خدا دې نن بیا وهغه مبارکو آیاتو ته د قرآن عظیم شان راځو چې کوم د یوسف علیه السلام واقعات او بیانات پکښې درج دي. تاسو خدا ځای واورېدئ چې ورونه د یوسف علیه السلام ډېر تلاش په شفاعت کې د بنیامین کاوه، په حضور کې د یوسف علیه السلام چې هر څونه کوشش یې وکړي، هر څونه یې بغاوت کاوه، خو هغه د دې په درد نه وخوړل. نو په هیڅ رقم باندې بنیامین یوسف علیه السلام ورونو ته نه ورپرېښاوه او په لاس یې نه ورکاوه. هر څونه کوشش چې ورونه وکړي، هر څونه زیار چې ورونه وایستی، مګر یوسف علیه السلام بنیامین په لاس نه ورکاوه. نو رب العزت څه فرمایي؟ الله وایي ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا، ارجعوا الى ابیکم. نو وګرځېږئ، رجوع وکړئ و خپل پلار یعقوب علیه السلام ته دا ورونه وویل، هغه حقیقت و پلار ته اظهار کړي. کله چې دا ورونو دا خبره وکړل، په دوی کې هغه مشر وویل ولزه قطعا و پلار ته نه ځم چې بیا یې داغ پر زړه باندې د خپل مبارک پلار ورکښېږدم، لکه څنګه چې داغ د یوسف علیه السلام د ده پر زړه باندې کښېښول سو. دا مشوره دوی په مابینځ کې وکړل ورونو چې دا خو یوسف علیه السلام زموږ ورور نه راپرېږدي، نو تاسو رجوع وکړئ، بیرته کنعان ته ولاړ سئ، و خپل پلار ته ووایاست، پلار ته ورسئ. دا مشر ورور وویل ول زه پلار ته نه ځم د مصر څخه و کنعان ته، ځکه چې پر هغه باندې داغ د خپل اولاد یوسف علیه السلام پروت دی، نو دوهم داغ پر زړه باندې د خپل مبارک پلار نه سم ورښولی. فقولوا یا ابانا، نو ورته ووایاست چې ای پلاره زموږ. کله چې مو پلار ته رجوع وکړل، داسې ورته ووایاست چې ان ابنک سرقه، ای پلاره، ای یعقوب علیه السلام، په تحقیق او په راستی سره ستا زوی بنیامین غلا وکړله. وما شهدنا، نه د شاهدي زموږ مګر پر هغه باندې چې الا بما علمنا، چې معلوم او علم راغلی دی زموږ پر دې باندې چې موږ په دیده ولیدل چې د بنیامین د باره څخه یې کټورۍ او هغه جام راویستی. وما كنا او نه یو موږ للغیب حافظین، ای پلاره د پټ او غیب کار نگهبانان، چې دا پیمانه دې پټه کړې وي د پرشتیا او که به بل چا د ده په بار کې ایښې وي. یعنې په غیب باندې موږ عالمان نه یو، مګر دا مو په خپلو سترګو مشاهده کړل. دا وینا و پلار ته وکړي چې کټورۍ او هغه پیمانه د غنمو یې د بنیامین د پلاره څخه راویستل. په دې حال باندې موږ خبر یو. که چیرې دا پلار نه را سره منل، دې ورونو وویل، نو به څه ورته ووایي چې واسأل القریة التي، خدای تعالی وایي چې ورونو وویل چې پوښتنه وکړه ای پلاره، که چیرې زموږ خبره و تا ته مصداق د صداقت نه ګرځي، نو ته پوښتنه وکړه خلق د هغه کلي او د هغه قریه د خلکو څخه کنا فیه، چې موږ په هغه قریه کې وو چې مصریان دي، د هغو خلکو څخه پوښتنه وکړه. تفسیر لیکي وایي کله چې ورونه د مصر څخه و کنعان ته راغلل، پلار مبارک حضور ته راغلل یعقوب علیه السلام ته، نو یې د بنیامین ټوله واقعه د غلا و پلار مبارک ته بیان کړل. یعقوب علیه السلام چې کومه وینا د خپلو زامنو څخه واورېدل چې په شان کې د یوسف علیه السلام یې زما سره څه کړې وه، او اوس هغه کوچنی زوی مې بنیامین د هغه په شان کې یې څه وکړل. یعقوب علیه السلام ول په تاسو په دې قول کې استوار او محکم نه وینم. دی ورته وویل چې ای پلاره، ته د هغه قریه او کلي څخه پوښتنه وکړه چې موږ په هغه خلق او قریه کې وو، هغه مصریان وه، د کنعان څخه و کنعان ته تلله، د هغو خلکو څخه پوښتنه وکړه. په قرآن عظیم شان کې تفاسیر لیکي چې واسأل القریة التي، هر ځای چې قریه راسي په آیات کې مراد اهل د قریه دی، یعنې د هغه کلي د اهل څخه پوښتنه وکړه. والعیر التي، او د هغه کاروان څخه هم پوښتنه وکړه ای پلاره، اقبلنا فیها، چې مخ کړی و موږ په هغه کاروان کې چې هغه جماعت د قنیانیانو وو، چې امسایګان د یعقوب علیه السلام وه، د هغه څخه هم پوښتنه وکړه چې زموږ سره پر لارې ملګري وه، په دا واقعه او قصه د بنیامین د غلا ټول خبر دی. ای پلاره، که زموږ خبره و تا ته رښتیا نه ښکاري،
ته د دغه اهل د قریې څخه او د هغه کاروانیانو څخه چې ستا امسایګان دي پوښتنه وکړه چې همدغه رقم کیسه ده چې ستا زوی بنیامین غلا وکړل کټوره یې زموږ په حضور کې د ده د باره څخه راویستی و انا لصادقون ای پلاره بېشکه موږ د رښتیا ویونکو څخه یو صادقان یو په دې قول کې دلته دوی په دې سره چې زموږ پلار به دا خبره را سره ونه مني نو دا خلق او دا قریه به وریاد کو چې موږ رښتیا وایو نو پلار یعقوب علیه السلام څه ورته وایي مبارک پلار یې قال بل سولت لکم انفسکم قال وویل یعقوب علیه السلام داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست بل سولت لکم بلکې بیا ښایسته کړي دي تاسو ته انفسکم امرا ځانونه ستاسو یعنی دا ستاسو د خواهش څخه بیا مو په بنیامین باندې یو چم کړی دی دا مو د خپله ځانه دا وینا جوړه کړې ده او ما ته مو وویل او که چیرې داسې نه وي پاچا په دې کار څه خبر و د مصر باچا چې په غلا باندې سړی ونیول سي هغه غل د هغه سړي مریی جوړیږي دا حکم خو یوازې زموږ د شریعت د آباو د اجداد څخه و نو د مصر پاچا په دې حکم باندې څه خبر و چې تاسو دا وینا و ماته کوئ نو فصبر جمیل نو زما هغه صبر پکار دی چې هیڅ چاته به څه نه وایم یعقوب علیه السلام ورته وویل ځکه چې صبر مطیعة الظفر دی صبر ډیر ښه دی صبر جمیل هغه ته وایي جلالین تفسیر لیکي چې جزء شکوا د رب العزت او د بندگانو څخه نه وي پکښې کې دې ته صبر جمیل وایي یعقوب علیه السلام پر دوهم اولاد باندې د بنیامین چې دا قصه خپلو زامنو ورته وکړل یعقوب علیه السلام دوم ګشت بیا ورته تکرار کړل چې په شان کې د یوسف علیه السلام یې هم دا آیات ویلی و بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله مستعان علی ما تصفون دا یې په شان کې د یوسف علیه السلام هم ویلی و صبر جمیل رب العزت و حضرت یعقوب علیه السلام ته عطا رب العزت عطا فرمایلی و کتابونه په تفاسیر د صبر جمیل ډیر مفصل بیان کړي ځکه چې زموږ استاسو په وطن کې چې کم څوک مړ سي یا فاتحه وي په هغه فاتحه کې علما او ملایان دا دعا کوي چې الله عزوجل دې د دغه مړي و خاوند او اقرباو ته صبر جمیل عطا کړي صبر جمیل کتاب وایي هغه ته وایي چې کله مصیبت ورته ورسیږي یو تکلیف و غم ورپېښ سي په هره نګاه چې وي دی پر هغه باندې صبر وکړي هیڅ شکوا نه د رب العزت په حضور کې نه د الله د خوا څخه او نه د بندگانو د خوا څخه او نه و چاته څه وایي په دغه آیات باندې عمل کوي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین ځکه چې دنیا ټول د آدم علیه السلام څخه بیا تر یوم القیامه پورې دنیا د مشکلات و آفات و بلیات و مصائب سره ده الله ارشاد فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد الله وایي ما انسان د ابتدا څخه تر انتها پورې په تکلیف و مشقت و زحمت و ذلت و خواري و مصائبو کې پیدا کړی دي الله وایي ټول انسانان به در آخرت پورې په دنیا کې په تکلیف په زحمت باندې وي ځکه چې انسانانو ته غم تکلیف مصیبت دا ټول پیښیږي مخته راځي نو به د الله په قضا باندې او د الله په اراده باندې قانع کیږي او صبر به الله جل جلاله ته کوي ځکه چې الله عزوجل په ورځ د آخرت و صابرانو ته بغیر حساب څخه رب العزت دی و جنت داخلوي نو ځکه عمر خیام رحمت الله علیه یو لوی ولی الله د زمانې دی په حالت کې د استغراق وایي څه وایي گاهی راز کند صورتی مردی و زنی گاهی بشکند شیشه جانی و دلی کیس نیست که پرسید زی استادی ازل از بحری چه سازی و چرامیش کنی عمر خیام رحمت الله علیه په حالت کې استغراق وایي و الهی دا ستا بندگان دي صورت د نر جوړ کې د ښځې جوړ کې ښځه پیدا کې نر پیدا کې او بیا په دنیا کې ژوند ورکې بیا په تکلیف باندې اخته کې مړې کې ټپیې کې دنیا ډیره ورکې مسکینې کې فضیلت کې بندي کې الهی داسې څوک نسته چې د ازل د استاده چې پوښتنه وکړي چې دا د پاره د چی شي داسې جوړوي او د پاره د چی شي داسې وژني داسې څوک نسته چې و الله ته ووایي چې دا انسانانو بندگان پیدا کوي د پاره د چی شي او بیا یې وژني ولي په تکلیف یې ولي اخته کوي په استراحت باندې یې ولي اخته کوي داسې څوک نسته د بغداد غوث العظم شیخ الشیوخ شیخ عبدالقادر جیلانی څه ورته فرمایي شرط است در حکم خدا دم نزنی این که تو گفتی تو نه مردی و نه زنی گل را چه مجال است که پرسید ز کلال از بحر چه سازی و چرا میشکنی
شیخ د بغداد غوث الاعظم ورته وویله ول دا تاله نه ښایي شرط دی په حکم کې د خدای چې صابه نه کاږي. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ د دکان پته یاد ولرئ. اغاجان قادري پیسیو زموږ سره د قرآن عظیم شان د مبارک تلاوتونو د قرای کرامو په ښکلي اوازونو کې او نبوي نعتونه تقریرونه او د قرآن عظیم شان ترجمې او د طریقت بیانونه دینی او عصري کتابونه د موبایل او کمپیوټر لپاره ترلاسه کیږي. آدرس سپین بولدک د کڅۍ سړک د مسجد شاته اول نمبر دکان. مسئول ورور آغاجان قادري. ځکه چې خټو لره څه طاقت شته چې د کلال په لاس کې دي د کلال څخه پوښتنه کوي چې ته زما څخه ولې ګلدانۍ یا کنجي یا بل شی جوړوې. خټې د کلال په لاس کې دي هر رقم اختیار چې د کلال وي هغه شی ځینې جوړوي. نو د ټولو بندګانو د ټولو انسانانو کلال رب العزت دی علیه السلام وایي د ټولو بندګانو زړونه د رب العزت د دوو ګوتو په مابینځ کې دي. هر رقم چې اړوي د رب العزت خوښه ده. د الله عز وجل تابع دي ټول بندگان. الله عز وجل د دې بندگانو حاکم او د دې بندگانو کلال دی هر څه چې پکې. نو یعقوب علیه السلام پر دوهم زوی باندې هم صبر جمیل عطا کړي. علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې صبر په ایمان کې لکه سر په انسان کې داسې دی. که د انسان سر نه وي ژوند نشي کولی. که صبر د مسلمان په ایمان کې نه وي پر ټولو تکلیفو حتی پر لمانځه پر طاعت عبادت روژه زکات حج پر دې ټولو باندې صبر شته. حتی پر خواریو پر تکلیف پر ګناه باندې صبر شته چې د ګناه څخه راوګرځېږي صبر وکړې. صبر پر څو قسمه باندې دی چې د صبر ډېر مفصل بیان دی خو تاسو ته مختصر راوګرځوه. رب العزت څه فرمایي؟ عسى الله امید دی چې رب العزت به یعقوب علیه السلام زامنو ته وایي ان یأتیني راولي وماته بهما جمیعا دی ټوله یعنی یوسف علیه السلام او بنیامین او هغه ورور چې شمعون په مصر کې د بنیامین سره پاتې سو چې زه قطعا و کنعان ته نظم و خپل پلار ته. په تفاسیرو کې دلته سوال واقع کیږي په دې آیات کې چې عسى الله ان یأتیني بهما جمیعا چې امیدواري یعقوب علیه السلام پیدا کړله چې زما امید دی چې دا به ټول خدای و ما ته راولي. دا یې د کومه درکه پیدا کړل؟ تفسیرونه لیکي چې غم و فراق د یعقوب علیه السلام تر انتها پورې ورسېدی چې انشاءالله بیان بیا په راتلونکي جمعه یا په بله جمعه کې د ملاقات بیان د یوسف علیه السلام چې آخرین بیانات یې هغه به وګرانو اورېدونکو ته بیان و تشریح کړو چې در آخري انتها پورې غم د یعقوب علیه السلام ورسېدی. 80 کاله په فراق د یوسف علیه السلام یې وژړل چې آیات بل راځي وبیغضت عیناه من الحزن. خپل رب العزت وایي سترګې سپینې سولې د ډېرې ژړا څخه د یعقوب علیه السلام. کتابونه وایي 80 تنې ښځې چې د هرې ښځې یو زوی وي فقط بل اولاد نه لري او دغه زوی یو دم د دې ښځې څخه ورک سي نو به دا ښځه څونه پر دې خپل زوی باندې ژاړي او څونه غم به کوي څونه فراق به کوي. د 80 ښځو دغه رقم اولادونه چې ورک سي دا ټول غم راټول که د یعقوب علیه السلام غم کتاب وای نه ځینې جوړېږي. په دنیا کې چې هر چا ژړلي دي د ټولې دنیا ژړا د اهل د دنیا چې په دنیا کې هر څونه انسانانو ژړلي دي دا ټوله ژړا راټوله که تفاسیر لیکي د داود علیه السلام ژړا پر ډېره ده. د ټولې دنیا ژړا راټوله که په شمول د داود علیه السلام د ژړا د نوح علیه السلام ژړا هم در دنیا در ژړا ډېره ده هم د داود علیه السلام در ژړا ډېره ده. د ټولې دنیا ژړا راټوله که په شمول د نوح علیه السلام او د داود علیهم السلام د ژړا د ادم علیه السلام ژړا ډېره ده. د ټولې دنیا ژړا سره د دې درو پیغمبرانو ژړا راټوله که د یعقوب علیه السلام کتاب و تفاسیر لیکي ژړا یې ډېره وه. 80 کاله په فراق پسې د یوسف علیه السلام په بیت الاحزان کې د غم په کوټه کې وژړله. ډېر زور غواړي. بعد 80 کالو څخه رب العزت پر خپل دوست یعقوب علیه السلام شیخ الانبیا چې سپینږیری د نبیانو و پیغمبرانو علیهم السلام رب العزت په نظر د رحمت ورته وکتل چې بیا یې د زوی ملاقات ورته عطا وفرمایه. رب العزت څه فرمایي؟ انه بېشکه رب العزت چې دی هو العلیم الحکیم. یعقوب علیه السلام وایي هم دی دانا په حال زما پر حکمت دی چې هیڅ کار بې حکمت نه دی. زما په غم او مشقت او فراق او زحمت
او ستاسو په درواغو رښتیاو باندې عالم و حاکم دی رب العزت زما په ټولو امورو د بندګانو او په ټولو ارادو باندې خبر دی د خیر او د شر په اراده باندې خبر دی زما رب العزت یعقوب علیه السلام ورونو ته وویل بل آیات سوای وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف وتولى عنهم مخې وګرځوي یعقوب علیه السلام چې ورونو زامنو دا کیسه ورته وکړل چې بنیامین داسې سو د خپلو زامنو څخه یعقوب علیه السلام مخ وګرځاوه کله چې مخ وګرځوي رجوع یې ځینې وکړله په خلوتخانه ننوتی نو یې څه وویل وقال یا اسفا وی ویل چې ای افسوزه او ای غم زما علی یوسف په فراق د یوسف علیه السلام دا نارې یعقوب علیه السلام وهلې په بیت الاحزان باندې ننوتی تفسیر لیکي وایي دلته یعقوب علیه السلام د خپلو اولادو څخه چې هر سفر ته به ولاړل یو اولاد به یې ورضایع کړي ورورک به کړي په سفر اول کې 12 زامن د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام یې ورورک کړي په دوهم سفر کې چې 11 پاتې سول بنیامین یې ورورک کړي 10 تنه اولاد د یعقوب علیه السلام پاتې سول چې دا دواړه د یوه مور څخه وه پر یعقوب علیه السلام ډېر ګران وه نو یعقوب علیه السلام چې فکر وکړي چې ما د خپلو زامنو څخه نقصان ولیدی یا به نو توجه و رب العزت ته و خپل رب ته کوم د اولادو څخه یې مخ واړوئ چې الله وایي وتولى عنهم مخ یې ځینې وګرځوئ د خپلو اولادو څخه د یوسف علیه السلام غم یې پر زړه باندې تازه سو په غم و په ژړا باندې په بیت الاحزان کوټه باندې ننوتی بیت الاحزان کوټه ما تاسو تشریح کړل یعنې د غم کوټه د مشقتو د تکلیفو د مصیبت کوټه یعقوب علیه السلام جوړه کړې وه کله چې په بیت الاحزان یعقوب علیه السلام سپینږیری مبارک پلار یې ننوتی تر سترګو یې اوښکې راتوی سولې خپل غم او فراق یې د یوسف علیه السلام ګالوي دلته د واصف عبارت چې دلته په آیات کې راغی یا اسفا دلته عبارت د دې څخه د ډېر غمه څخه دی چې یعقوب علیه السلام به ویل ول ای زما ډېر غمه په شان کې د یوسف علیه السلام په تفسیر کې راځي چې کله یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو څخه ګوشه نشدي اختیار کړل په بیت الاحزان ننوتی خپل غم یې ګالوي نو ناست دی یوه ورځ په بیت الاحزان کې تر سترګو یې اوښکې رابهیږي د شیخ الانبیا مبارک ملک الموت اسرائیل علیه السلام یې وزیارت ته راغی ورننوتی په بیت الاحزان باندې کله چې اسرائیل علیه السلام ورغی په حضور کې د یعقوب علیهم السلام کښېنستی یعقوب علیه السلام چې ورته وکتل ول ای اسرائیل علیه السلام زما د روح قبض کولو ته راغلی ما خو د خپل زوی یوسف علیه السلام جمال او رخسار نه ولیدی دا دونه عمر می په فراق کې د ده وژړل او دا نور زامن ته ودی چې زه ووینم بعد هغه څخه زما روح واخه اسرائیل علیه السلام ورته وویل ول ای شیخ الانبیا زه ستا و روح قبض کولو ته نه یم راغلی بلکې زیارت ته ستا راغلی یم چې ستا زیارت وکړم یعقوب علیه السلام ورته وایي ای اسرائیل علیه السلام ستا دې په رب العزت قسم وي زما زوی یوسف علیه السلام مړ دی که ژوندی اسرائیل علیه السلام ورته وویل ول ژوندی دی ما د یوسف علیه السلام روح نه دی قبض کړی او تا خبروم ای یعقوب علیه السلام چې ستا زوی ژوندی او صاحب د ملک او د سلطنت او د ډېر لشکر دی یعقوب علیه السلام بیا ورته وایي ای اسرائیل علیه السلام نو چیرې دی اسرائیل علیه السلام ورته وایي په دې امر باندې زه نه یم ماموره چې درویشه یم او ان قریب به دې ملاقات د خپل ګران زوی یوسف علیه السلام سره وسي دلته چې اسرائیل علیه السلام دا ورته وویل یعقوب علیه السلام و محراب ته ورغی نو په محراب کې ودرېدی تر سترګو یې اوښکې راتوی سولې نو دا غږ یې وکړي چې یا اسفا علی یوسف ای فراقه ډېر غمه زما په شان کې د یوسف علیه السلام او بیا یوسف علیه السلام چې دا واقعه اسرائیل علیه السلام ورته بیان کړل یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته وایي پر ما باندې بوی د یوسف علیه السلام زما تر سږمو کېږي بوی د یوسف علیه السلام ما ته راځي ځکه چې یو محقق وایي یکی پرسید و ازان گم کرده فرزن که ای روشن ضمیری پیری خیرتمند ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاهی کنعانش ندیدی بگفت احوال ما برقی جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است گهی بر تارمی عالی نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم یو سړي پوښتنه ځینې وکړل ول ای سپینږیري یعقوب علیه السلام دا عجیبه نه ده چې په قنعان کې یو څاو ستاسو لرې نه و یوسف علیه السلام یې ور اچاوه تا په دغه څا کې نه لیدی چې ده یوه څا ته ور اچاوه
او مصر چې 80% د قنعان څخه لرې دی او د قمیصه یا د یوسف علیه السلام بوی د مصر څخه و قنعان ته تاته درځي، دا عجبه نه ده؟ یعقوب علیه السلام ورته وایي زموږ مثال په شان باندې د برق دی، گاهی لګیږي او گاهی مړي، گهی بر تارم اعلی نشینم، گاهی لوړ په چت کې کښېنم، لوړ و عرش ته خیژم عرش وینم، گهی بر پای پشتی خود نه وینم، گاهی د پښو لاندې خاوره هم نه وینم. نو په دې خاطر باندې بوی د یوسف علیه السلام زما تر سږمو سو. دا ولې تفسیرونه لیکي وایي کله چې ورونه ولاړل و مصر ته هغه ټول احوال یې ورته ووایي چې بیان یې انشاءالله راځي. یوسف علیه السلام ورته وایي زما یو قمیص دی، ستاسو پلار په سترګو باندې ړوند دی، دغه قمیص وروئ پر مخ باندې زما د پلار ور واچوئ، بعد هغه څخه به رب العزت دی بنا کړي سترګې به یې جوړې سي. نو کله چې وایي هغه قمیص ورونه راواخیستی د اتو شبه روزو لار وه د مصر څخه بیا تر قنعانه پورې، دغه اته شبه روزه دې ورونه وایي په یوه شبه روز باندې طی کړل، داسې چابک راغلل او د اتو شبه روزو خورکه ورسره وه، قطعا یې دې خورکې ته لاس هم نه دی وروړی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې دا قمیص ور و. دا هغه قمیص و چې ابراهیم علیه السلام و د جنت څخه جبرائیل امین و ابراهیم علیه السلام ته راوي او بیا یې په واغوستی او اور نه سوځي، هغه اور خدای ورته ګل ګلزار کړي. دا هغه قمیص و چې په میراث کې و یوسف علیه السلام ته رسېدلی و چې پلار یعقوب علیه السلام ور تعویض کړی و، په غاړه کړی و. هغه تعویض یې خلاص کړي، هغه قمیص د جنت یې ورته راویستی. کله چې د مصر څخه را روان کړي دا قمیص، دلته یعقوب علیه السلام غږ وکړي ول پر ما باندې بوی د قمیصه د یوسف علیه السلام مشلي، په خاطر د دې چې دا د جنت شی و، د جنت راوتلی و، د خدای پیغمبران د خدای رسولان علیهم السلام چې منزه دي د ټولو ګناهو څخه، هم د کبیرو څخه هم د صغیرو څخه. نو رب العزت دونه طاقت پیغمبران تور کړی دي چې د جنت د شي بوی د دوی تر زړمو کېږي چې هر څونه لرې وي. په هر صورت باندې یعقوب علیه السلام چې وایي کله د یوسف علیه السلام سره ملاقات سو، 80 کاله یې غم وګالی په فراق د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام ورته وایي پلار یو پوښتنه ستا څخه کوم، ولکمه ول دا دنیا خو بقا نه لري، په دې دنیا کې د چا نه په ماینه نه په ورور نه په زوی نه په انډیوال نه په رفیق په هیچا باندې ارمان دی ختلی او در پای نه ورسره وي. تا نو ولې پر ما باندې ژړله؟ دا دنیا خو د هجرت او د تکلیف او د زحمت په آخرت په ما او تا سره پیدا کړې وای، په آخرت به زما او ستا ملاقات سوی وای. یعقوب علیه السلام ورته وویل ول زویه ما هم د دې دنیا پر غم باندې نه ژړل چې ته په دې دنیا کې راڅخه ورک سولې، ما په دې ژړل چې زویه نه باید دا ځواني ده شهوت دی، زما زوی یوسف علیه السلام به د پلارو د اباو د اجداد طریقې څخه پر بله لار روان سوی وي او په ورځ د آخرت به زه د خپل زوی پیدا نه کړم. ما د آخرت دپاره دغه دونه عمر غم کاوه او ژړل مې چې په آخرت به خپل زوی یوسف علیه السلام ونه وینم. تاسو ورسئ د صوبان د رسول الله د مرئی څخه پوښتنه وکړئ. صوبان د رسول الله مرئی دی، مشکات شریف کې حدیث راځي چې رسول علیه السلام لاړی، صوبان ژړل. کله چې رسول علیه السلام راغی ول ای صوبانه ولې ژاړې؟ ول یا رسول الله چې تا ونه وینم ما ته ژړا راځي. ول اوس خو دې زه ولیدلم. علیه السلام ورته وایي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رب العزت مو دې در محمد مصطفی علیه السلام قربان او صدقه کړي. علیه السلام ورته وایي ای صوبانه اوس خو دې زه ولیدلم ولې ژاړې؟ صوبان ورته وایي په دې باندې ژاړم ای پیغمبره د خدای چې زه خو د کښتې درجې سړی یم، یو مرئی ستا یم، یو کمزوره بنده د رب العزت یم، او ته پیغمبر رحمت للعالمین د خدای، تا ته الله ډېر لوړ شان اوچت شان در کړی دی. په ورځ د آخرت به ته په لوړو مراتبو کې پر تخت محموده باندې مناست یې، زه خو عاجزه غریب مسکین، تا به په ورځ د آخرت ونه وینم. رب العزت آیات نازلوي. رب العزت فرمایي چې هر هغه سړی چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پر لار او پر طریقه باندې برابر وي، رب العزت په ورځ د آخرت په هغه ټولۍ کې راپورته کړي. کم څوک چې د خدای د رسول او د خدای د لارې او د خدای د پیغمبرانو د اولیاءو د لارې څخه اوښتي وي، د اسلام او د قرآن د لارې څخه شپ وي، رب العزت به په ورځ د آخرت د دغو مبارکانو سترګې هم په دوی باندې ونه ویني. ګرانو محترم ورونو، آیات د رب العزت دا دی وبیغضت عیناه من الحزن. رب العزت وایي چې د یعقوب علیه السلام سترګې سپینې سولې د ډېر غم او د ډېر تکلیف څخه. ځکه دا بیان مختصر و تاسو ته راوګرځاوه چې ګرمي ډېره شدیده ده. انشاءالله د دغه آیات څخه به په راتلونکي اوته کې په راتلونکي جمعه کې وکرانو اورېدونکو ته د تفسیر او د ترجمه وکړو. آخر دعوانا ان الحمدلله.
زمر د دکان پته یاد لرئ اغا جان قادری پیسو زمر سره هر قسم تقریرونه او رنگارنګ نبوي نعتونه شعرونه ترلاسه کیږي. ادرس سپین بولدک د کاڅي سړک د مسجد شاته 51 نمبر دکان. د ټلیفون شمیره ده 0 دردیش ولس درڅلويش. إن